داوړ صاحب بعضې اوازې دي چې تا د پی ټي ایم نه خپله لاره پیلا کړې ده. الله دې وکړي چې دغه خبره دروغ شي او که چېرته حقیقت وي نو دا به د خپل قوم سره غټه جفا او نازواني وي او موږ پښتانه به تا کله هم ونه بخو. ګورې داوړ صاحب پښتنو ډېره غټه قرباني ورکړې ده. پښتنو سره همیشه ظلم شوی دی. منظور پښتون صاحب چې راپاڅېدلی دی که نه هم ستاسو پښتنو ته حق غواړي. ظلم چې کېږي هر یو ظالم خلاف راپاڅېدلی دی. څومره پښتانه بېګناه شهیدان شول. اول خو درله زه دا لنډه وښیم چې د علي وزیر کورنۍ ګورې هغه مرجانه په سرو سترګو باندې جاړي خو همت دې لاسه نه ورکوي. هغې مور ته زما عسکري سلام دی. پاتې شوه داسې نور زما پښتنې خویندې او ورونه زیاتره شهیدان شول خو الحمدلله موږ همت د لاسه نه ورکوو. ګورې داوړ صاحب زه اوله د منظور پښتون خلاف وم میدا بایسۍ ته کار کوي خو الحمدلله پښتنو ته حق غواړي. ګورې زه دا نه وایم چې زه د کم ملک خلاف شم خو زما پښتون سره چې ظلم کېږي که هغه په لر کې او که بر کې زه همیشه خلاف یم د هغې کس. پښتانه همیشه ځورېدلي دي. که چېرته تا دغه خیانت وکړې که نه موږ یو پښتون به م تا ونه بخو. مشر به ځان ته نه پرېږدې. تا په 2020 کال کې وکتل چې څومره بېګناه پښتانه شهیدان شول. پښتانه بیچارهګان په هر ځای کې ځورېږي. زیاترو بیچارهګانو کورونه د لاسه ورکړل. مرغانې په سرې سترګو جاړي او ته چې کوم دغه کارنامه اوس وکړي لاره بیله کړي ته به د پښتنو زړونه مات کړي. زیاتره پښتانه زیاتره افغانان به بیا په پی ټي ایم باندې هم په پی ټي ایم باندې هم بیا یقین ونه کړي. دا ستا د وجې. خو زه امید لرم چې ته دغه کار به نه کوې. که چېرته تا لاره بیله کړله اول به همدا رحیم صدیقي ستا خلاف راپاڅېږي بی. تا به نه بخي. پاتې شوې زما نورو خویندې او ورونه خو تاسې به هم نه بخي. تا ته ګورې په افغانستان کې ډېره مینه موږ درکړله. څومره چې پښتانه دي که نه موږ الحمدلله ټول افغانان یو. دې ټولو درله مینه درکړې ده. زه درله دا نه وایم چې ته د چا خلاف شه خو زمونږ پښتنو چې څوک خلاف شي د هغه ضرور خلاف کېږه. زمونږ پښتانه چې څوک بېګناه وژني مسلمانان بېګناه وژني د هغه ضرور خلاف کېږه. چې مشر راپاڅېدلی د مشر ملاتړ وکړه. په یو دوه خبرو به تنه نه خفه کېږي. په خپل منځ کې هر څه راځي خو دښمن ته به همیشه یو کېږي. همیشه ټولو ته مینه ورکه. دې ټولو تا ته مینه درکړې. تا سره ولې مینه لري؟ ځکه چې ته پښتنو سره ولاړ وې. پښتنو ته د حق غوښتلو. په دې در سره مینه نه لري چې ته پیسه لرې. په دې در سره مینه نه لري چې ته غټه چوکۍ لرې. زما دا خبرې سپینې دي ګورې دا به در باندې ډېرې بدې ولګېږي. دا خبرې په هر چا باندې بدې لګېږي. مسلمانان دي او که پښتانه دي ما سره چې مینه لري ولې مینه لري چې زه حق وینا کوم. ما سره په دې مینه نه لري چې زه پیسه لرم ښایست لرم. تا سره په دې مینه نه لري چې ته ښایست یا پیسه لري. موږ سره په دې مینه لري چې موږ حق غواړو. تا ته هم ښه شي بیا ښه وخت دا کار به نه کوې. مشر نه به نه بېلېږي. ټولو خویندو ورونو ته هم ښه شي بیا ښه وخت. ټولو خویندو ورونو ته وایم چې همیشه د مشر ملاتړ وکړئ. منظور پښتین همیشه خپل حق وغواړئ. ښه شي بیا ښه وخت.